دا وظیفه صرف 11 ورځې وکړئ. د 11 ورځو کې به انشاءالله چې د زړه کوم خواهش شي هغسې د زړه د خواهش مطابق رشته به تاسو ته میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ خویندو نن درته د رشتې دپاره د الله جل جلاله د یو نوم وظیفه هم یا موت وي. ډیره نه کول دی، بس صرف 11 ورځې وکړئ پابندۍ سره، او کومه طریقه درته هم په دې طریقې سره وکړئ، الله جل جلاله به تاسو ته یو ښکلی او مزیدار ځای کې رشته درکړي، او داسې رشته به درته الله جل جلاله درکړي کوم چې به د ستاسو د زړه خواهش دي او د زړه ارمان به دې وي، او څنګه چې د ستا د زړه ارمان وي بلکل همغسې رشته به تاسو ته میلاو شي. د دې نه علاوه که چېرته کې یوه زنانه ده او هغه کویدن شوې ده او پلار یې غریب دی، روڼې غریبانان دي، دا زنانه پخپله غریبه ده، د دې د واده وس نه کېږي چې ځان له سامان وغیره واخلي، یا یو هلک دی د هغه کویدن شوې ده او د سامان د واده وغیره وس یې نه کېږي چې اوس دغه واده وکړي. که دغه رونه او دغه خویندې چې بېوسې دي او د واده وس یې نشته، اگر چې د دوی چې دي هغه کویدنې شوي دي، که هغوی خو هم د یا موت وي دا وظیفه شروع کړي، د غیبو نه به فرده ورته الله جل شانه درکړي، یعنی الله به د داسې ځای نه امداد وکړي چې دوی به ورته حق خیران پاتې شي. څه نه څه اسباب به ورته الله جل جلاله برابر کړي او د دوی دغه رشته به وشي، یعنی د دوی چې کوم واده دی زر تر زره به د دوی دا واده وشي. په ظاهره باندې خدا وظیفه به تاسو ته لږه شان مشکله ښکاري، لیکن هېڅ مشکله نه ده، انتهایی آسانه وظیفه ده. دا وظیفه هلک هم کولی شي او جنۍ هم کولی شي، او د هلک او د جنۍ مور او پلار یې هم کولی شي. یعنی که یو هلک د دې خبرې خواهشمند دی چې زما د وړ مطابق جنۍ دې ماته میلاو شي او زما د وړ مطابق ښکلې مزیداره رشته دې ماته میلاو شي، نو هلک پخپله هم دا وظیفه کولی شي. که یو زنانه جنۍ وي او هغه د دې خبرې خواهشمند دی چې څنګه زما د زړه ارمان دی هغسې رشته دې ماته میلاو شي، هغه جنۍ پخپله هم دا وظیفه کولی شي. یا د هلک او یا د جنۍ مور او پلار دی او د دې خبرې خواهشمند دی چې څنګه زموږ د خاندان او زموږ د جامع سره مناسب رشته وي هغسې رشته دې زموږ بچي ته میلاو شي، نو د دغې هلک او د دغې جنۍ مور او پلار هم دا وظیفه بلکل کولی شي. د یا موت وي وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه ده. سمپل تاسو به 11 ورځې دا وظیفه پابندۍ سره کوئ. طریقه دا ده چې د جمعرات یعنی د زیارت په ورځ باندې به شروع وکړئ او د اتوار په ورځ باندې به دا وظیفه ختمه کړئ. 11 ورځې به مسلسل کوئ، په دې کې به چوټي نه کوئ. وظیفې کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس به په یو ځای کې کښېنئ او 11,000 کرته به یا موت وي وظیفه وکړئ، 11,000 مرتبه، او د هغې نه پس به لاس پورته کړئ چې کوم حاجت دپاره دې کړی وي هغه حاجت د الله نه وغواړه. لکه مثلا موږ د رشتې د حصول دپاره کړې ده دا وظیفه چې ما ته ښکلې مزیدار رشته میلاو شي یا زما بچو ته ښکلې رشته میلاو شي، د هغې دپاره سوال وکړئ انشاءالله چې الله جل جلاله به دې د غیبو نه درته اسباب برابر کړي او رشته به درته الله جل شانه درکړي. یا رشته شوې ده خو اوس هم د واده وس نه کېږي، نو د هغې دپاره سوال وکړئ یا الله زموږ واده ته د غیبو نه اسباب برابر کړي، داسې ځای نه به درته الله جل جلاله انتظام وکړي چې ستاسو په وهم فهم او ګمان کې به هم نه تېرېږي. دونه زبردسته او پاورفل وظیفه ده. یو ډېر ښکلې مزیداره وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دي، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.